یزید رقاشی یو واقع بیانوي یو بادشاہ ډېر زیات جابر و، ډېر جابر بادشاہ او سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی، او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت، چې په تخت یې کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ بارو به انسان او څه بل شان شکل. بادشاہ ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا را پرېښودی؟ وی بادشاہ سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی، زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم ته، او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم، او څوک کلچ هم ماته نشي کولی، څوک بد هم ماته نشي ویلی، څوک خیر هم ماته نشي کولی، څوک کنزل هم ماته نشي کولی، څوک مقابله هم زما نشي کولی. بس بادشاه پره پیدو شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو د مارونو واقعي داسې نه کوي چې ورېږه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسه، نو چې کوم ټیم مقرر دی والله ورته یې په ویښه کې ته وباسه، په ویښه کې یې در نه وباسي، او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده، سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه، داسې ده که نه؟ او داسې هم نه چې ورېږه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم چې دا زنانه ته اخوا کړم نو سا به ترې وباسمه، دا پکې نشته، او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانو یې غوښتې دي او په ډېرو دارو دولمنو یې غوښتې دي، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکره شوی دی، او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې وله سیزنیګان او شیزونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پس او د واده لومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشو او مړ شو، لږ رحم پې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دې خدای داسې چا کنزل ورته کړي دي؟ نه. چا دروازه بند کړه چې ورېږه دروازه بندوم او سینتري دروم چې د بچ کېدی شي ته؟ نه. بادشاه پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته وی څه لرالی وی ټیم دی پوره دی، اوهو مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته دې روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم. اله شابه، او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه، خزانه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر، وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه. وی نشته، دا ټیم هم نشته، وی یو ګینته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم، رخصت خو ترې راوالم، لږ ښځې ته خو جاړم، بچو ته خو لږ مو جاړم. وی دا ټیم هم نشته، وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو سا د اخېستو ټیم نه دی، د یو سا باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. بس خدای یو نیټه ده، بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر، مالدار، غریب، بادشاہ، امیر، فقیر، مولا، مقتدی، څوک کم پاغه کې 1 او 2 کولی شي. یو ساعت ټیم دی، بس خبره ختم. هغه ساعت ټیم چې سې واغشته اخوا پروت و، دا شی پکې نشته.
خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کو ابل شپه سے صدر کې مې سر بندو خوب نه راځي. لکه مې سوچ کو الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجي چې کم دوستانو کم بو سره ناستو او مې داسې ذهن ته راغل نو یو مې شمیره یو مې شمیره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واغشتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شل کاله او سلو کې مړ دي دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانه ته سوچو کو چې داغه کم مرګري او داغه د وخت کم خلکو نو چې پاغي مې نظر واچو نو هغه کې مکسر مړو. نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل د والد صاحب مې د پلان کې د مار سکول د سبق مرګره د پلان کې مې د لوبو مرګره پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغه ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې دا او یو دا پینځو یو داسې پینځه کم او یو په عمر کې مړ دي. دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپل زمانه ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک سونه عمر کې مړ دي نو چې اندازه مې واغسته نو شپېتو پینځو شپېتو کې دنیا کې داسو جون تیر کله کله مسافر په دنیا کې څه جون دی. مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خخه کړي یا پنځو لخه خخه کړي یا لس ورځو لخه خخه کړي او عابر السبیل بلکې داسې جون تیر که چې په لاره تیرېږي. مسافر خو بیا په یو سره کې 2 شپې میاشتې قیام کوي او په لاره تیرېږي هغه به صرف ځان دمه کې او بیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عد نفسك من اصحاب القبور ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت یم. قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیدات قبر کې چې کم پراتی نه په جیدات سکی او په بنگله سکی او په کور سکی او په موټر سکی او په جیدات سکی. داسې جون تیر کا یا داسې جون تیر کا چې عملی ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس مړی مو قبر ته پروت یم او قبر لراوات من خدای خبر چې د مرګ مړی راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انخته دی او د دنیا د دې 10 او د 15 کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي. څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړی ده. څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې. بس دا دنیا خطر او په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې دی چې دی خدای له به ورځي او هغه حلالي مردار او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي. دا دنیا دپاره چې د حد نه وتې دا یېره ده چې دا پردې جیب مې وو ما نه به ردې خدای تپوس کړي دا مافیا والا شی نه دی. دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله په حرامه مې ته پیسه وګټله 2 نمبر شی مې په د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې وسره وکړو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو ښه مې ته واغېشته سپک مې ورکړو درون مې ته واغېشته زه به خدای لازم بس خو چې پیسه وکړم. موټر نشته چې موټر والم او که یو موټري چې دی نه ښه والم او چې دی ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې زما شته چې زوی لم والم او چې د زوی مې شته چې نوسي لم والم او چې کور مې دی چې دی نه غټ والم او دا وړه بنګله دی نه غټه بنګله جوړه کړم او دی غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دی په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګزو په دی او د چارسدې په دی په حیات آباد کې جوړه کړم. دی له هر یو سړی لګیا دی دا تیر دی چې دا بنگله او دا موټر ورسمانه پاتې دی او خدای له به دم تپوس پراله کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبون. خو روانه لاره ده څوک پاتې کېږي. پلاران څه شو زمونږ نیکونه څه شو زمونږ میندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات چې چا جوړ کړی و هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ځمکه چې دله چا اغېستې وه څه شو کور چې دله چا اغېستې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وینګین دې راوستې وې ښځه یې دله راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روان یې. مرګ ځان ته رایاد کړه مرګ هم رایاد کړه زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم
خلق وی دم را ته وښایه چې نیکي وکړم بالکل فایدې په وظیفه او په دمونو کې شته خو قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی ده نه جوړېږي مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو دله جرم درکو مرګ ځان ته را مخکې او خلاصې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے په مشکات شریف کې دی من قضا لأحد الموت في أرض من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی ملک الموت سلیمان علیہ السلام دی تپوسو کو ویته چې د دې ډیرو خلکو نه سو باسي څنګه وباسي هغه ته مثال ورکو وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته پاغي مختلف قسم شیزونه په کاسه کې پرتی یو کاسه کې تا ته مختلف شیزونه پرتی د انګورو دانې د ته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټول راغشتې شي کنه ویو او چې کومه دانه دی خوښوي نو په یو ساعت کې تر اخیستی شي او که نه وي یو وي دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې دي دغسې ما ته پرتې دي تا ته د چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغېشتو کې تکلیف شته نه او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده وي بلکل او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغېستی شم موټي ته راډکولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغېشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروبلم او چې ټول راله موټي ورړم کم خبره خلاصه ده یو سړي ته یې داسې تیز تیز وکتل برند برندې ورته وکتل او دا مرګ فرشته لاړه هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وایي وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وایي وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد د هغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوه لکه په ارام کښېنه نه نه صیبه ومې رسوه او کوم دی ته دې وخت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و شام کې و او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده خاص وزیري و خاص تعلق و بعد ته حکم وکړ ته ور ورسوه پټه سې هغه ځای ته ورسوه څوره دې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه بل اوس چې راغلی وې یا وختي چې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره دلته یو وزیر و ډېر برن برن دې ورته ونه کتل او ډېر سختو توندې ورته ونه کتل وی او مې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وایي چې ساتې وباسه او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی اصل راله غوسه راله چې دلته ته وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې و هغه چې کوم ټیم و پاتې و وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناست و سا مې ترې واخېسته الله له مې ورسولو او د ملک الموت ډیوټیم دقه ده چې دی صرف څه وباسي او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی چې نیک سړي له په کوم شکل لا ځای هغه ځان هم راته وښایه او چې بد له په کوم شکل لا ځای هم ځان وښایه وی طاقت نشي لرلی وی نه ما ته به ځان ښی وی ښه مخه خوا واړوه چې ویړو نو ورته یې ځان وښو وی داسې نیک سړي له راځم وی اوس مخ واړوه مخ یې واړو وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بېهوشه شو همدغه ملک الموت ورته ناست دی پرې وله مږي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت
او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده، دا خوشحالیم ډېره ده، دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شوم. او بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم موله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي. مرګ آسان شی نه دی ورونو. ګورئ خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د ژوند پته نه لګي حالت بل خوا روان دی. الله دې د ژوند اخیري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیري ساعت کې زمونږ په جبه کلمه شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدای کم ارواز باندې چې زه مرمه او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایا هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه زما د مرګ په ورځ ته مانه خفې خدایا د مرګ ورځ خدایا زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله. مردونه خطرناک شی دی نو خامخا راتلو والا دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم، مړې ځان مړې وشمېره. یو باندې دام ده مړې د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي، یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روانې ما نو مر له چې سړی رواني له دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا ایستل او اخکل اواله کول که نه نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي. نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شي. وایي زه ته داسې چل جوړومه چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه دي، تا ته به نه څوک کنځل کوي نه به څوک خیرې کوي نه به ته څوک بده وایي. ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچتي، چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي، چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو، چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ. چاله به ګولی سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم. الله خبره یې نه کېږي لکه پرېږده دا بله دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ خو سره یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی دی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي دي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که نه او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې دې ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سیکنډ کې سار اخ کوي. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که نه وی بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی دا پته راته نه دی دې نه نیم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې ته ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکړم لکه د تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي
او دومره استادان ځکه تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 16 ارس وته که یاد وته نی خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي سیکرټری صاحب تپوسو کی او ته سیکرټری صاحب ته وایي چې تورنګو های سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل براو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي دا معلومولی شي چې هډ ماستر یې څوک دی دا په یو سات کې معلومولی شي چې هډ ماستر به کله ریټایر کیږي اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې فلان کې به کله مري دا هغه تم پته نه لګي دا ما تم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې دا به کله مرم او په کومه ځمکه کې ورانه ساخېږي دا تا تم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیہ السلام ته پته نه لګي وی چې پته نه لګي نو ساتي څنګه او باسه وی لږ مخکې مې الله خبر کی او راته وی چې دا پلان کې له یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې ته ساو باسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله غ سبب پیدا کړو د سارو باسم الله له یو څه مان له یو نظام زمارونو د خبره خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کوله مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا راضي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چې دا هغه ځنه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شو نو ماته وستا مې د مرګ تقریر اوریدل نو ماته ډېر عجیب و وې د په امریکا کې سرجن وی مونږ چې الته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانته نه ده الته کې با د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروری چې کم ضرورتي وتا اب غیر چا پیره د مریض ولاړي د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې اسنه د اپریشن کې ولا فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سور ته ویل کېږي دا پړپوس ډاکټر او پلان کې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کمپاوډرني ډاکټر به ولاړي وی مونږ ته باقاعده چې زه ورننوځم هغوی ټول ارسه برابر کړي داسې نه د اپریشن کې وړه فیل نشي شوګر شته که نشته بلډ پریشر شته که نشته وی ټول ډاکټران ولاړي هغوی راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل دی چې تا اپریشن کې وکوله داسې د اپریشن نشم کولی هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیره ولا وګنډم وی چې وګنډم نو زم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړم او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشته وباسي نو واټ ته بودي نو هلته چغې وایي هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي نشته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشته لاړه دې ټیک دی زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي وینا کنه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن او منډې او ترړې خو سړی مړ شي بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغوی دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو زړه والا وایي چې حرکت خو ټیک و دغه بیماري هم نه وه د راټیک هم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نو هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو وایي زه څادر په اوږه کړمه ویې خندل داسې یې کړې وایي زه څادر په اوږه کړم داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دی به په دې ټیم مري دی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې ته سوف کېږو هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې له به ټیکې وساتې وباسه هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینې اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تاو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د زړه د حرکت مشین هم د سره دي او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منه نه شئ منې کولی یو بوډۍ او یو زوی او زوی یې مړ شو ډېره زیاته ورپسې خفه وه
په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېدا ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډیګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي پلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وجړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چاخولې که څه دم دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې به چغه وي او راپابسي ټیک ټاک بشي دې شونډو کې ولا اوسه سوه دا به را جمدې شي هله شابه دم وکراله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ او بلکل اوس اووه نه د سلو نه خو به راوړم وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړې دله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوی هغه اووه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوی د هغې اووه کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا خو دل سره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کله مړی شوی دی او څوک پلاره مړو که په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک نو دي کاکاجي مې مړو که نه مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړو که نه په بل کور زوی مې مړو که نه په بل کور ښځه مړه وه که نه په بل کور خاوند مړو که نه په بل کور رور مړو ورواره مړو خور مړه وه د خور زوی مړو نوسې مړو اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه وایي دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه ما دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به مرې ورپسې بې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مرم څوک و په بل کور والا ستاسې هم نوسې مې مړ دی ډېر نیازبین و خپه ورپسې او خپه یم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځویشتو کورونو چکرو لګو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې همداسې ونه چې هغې کې دې مړی نه شوې نو بېبې که ستا بچی مړ شو نو څه چلو شو مرو به خامخا خلاصې خو دې نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ تړی کېږي هلکه اړه کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شي نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دي چې دلته خو پکې لګېدلی دی ایس هم لګېدلی دی کنی به بوز جرنیټر دی کنی څوک خو به راته لمن وړقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که ناجوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله څوک پې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک پې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راخکې شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راخکې شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکارې کې دلته خو چې چغه ووام نو دوی په زړه کې راځي چې دلته به چغه ووام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم ناجوړې خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوو
تور تیاره او چې دا صابرانه څنګه وځي یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي پلار نه او درونو نه به جدا شي یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي یوازې به شي هر څه به دنه پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشتہ داران ختم نه سا به څنګه وځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولا مسلمان شوی هغه نه تپوس وکړ وی دا سا د انسان نه څنګه وځي دا ساده وتو به څنګه کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو د غنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغی او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي داسې ته سوزي د بدعمل انسان نه او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی وی تپوس یې مه کوه نه ال راته ووایه چې څنګه ته سوزي وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې څرمن وباسئ چې علال کړي دي نه وي او په جمدونو کې څرمن وباسئ وی سو ښکل دونه ګران کار دی بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چوي چې مونږ ته د سا د یو مړي را جمدې کا بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو وی یو مړی راته را جمدې کا مونږ به د آخرت تپوس وکړو د قبر به تي وکړو د ځنکدن به تي وکړو چې نه صبرېدل نو عیسی علیه السلام یو مړي له آواز ورکړه وی قم باذن الله مړی را جمدې شو چې څنګه را جمدې شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو وی دا ولې وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما او وی قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې رانشي ګورې ډېر ګران کار دی نو مرګ داسې حقیقت دی داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي دا وړه خبره نه ده د سا به په کومه طریقه وځي الله او دا سا به کم خوازي دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي دې سا له به هم کفن راځي لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي دغه رنګې د سالم کفن راځي نبی علیه السلام فرمایي د نیکعمله انسان سا له د جنت کفن راځي او د بدعمله انسان روح له د دوزخ کفن راځي نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي زه به کم خوازم پرونو ډېر سخت شی دی مرګ زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده ډېر سخت دی ده به څه کو دې بل څه هېڅوک یې نه غواړي حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی وی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم نن هغه خوشحاله چې زما څه کار ده چې زه مرګ غواړم چې ما له اختیار شو زما کار ده چې مرګ غواړم یو ځل ناست و میلمه دوست ډېر زیات و میلمانه به له دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کښېنو داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولي وی بچې وګوره د څوک راوله هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي نو یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دا دی چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي بسم الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې د ډوډۍ باندې د الله نوم واغش په دې ډوډۍ کې برکت او که د الله نوم دې وانغش برکت پکې نه یوه
دویم دا چې د الله نوم دی واغېست نو شیطان وتښتي، او که د الله نوم دی وانغېست نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخي لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو او د متیازو نه ډکي، نو هغه د سره خوراک کوي، ټول د خوراک د لګن کی. دا مونږ ولې په مصیبت اخته او قسم قسم بیماری را باندې حمله کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې، نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو د هغه څخه پلیتی زمونږ د خوراک کې ګډېږي، نو زمونږ تېرېږي. نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي، ثواب به دې وشي، د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کله هم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایئ؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې، یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي، د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او درېیمه فایده یې څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده یې څه شوه؟ شیطان به نه کي لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وی، نو بیماری به په دې خوراک کې به ګندونه نه یوځای کېږي چې بیماری پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او وی څوک الله؟ وی ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام پاسه خدای زما نه پېژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته ما لا ډوډۍ له راوستې، وځه. سړی په مخه کړ، ویې ویسته. بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وی میلمه دې څه که؟ وی رخصت مې که. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحالی، الله به هم خوشحالی، ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې وویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي، او د هغې مقابله کې د بوت نوم ولې نه پرېږدم. اوهو وی الله راولېږلمه چې ابراهیمه دا دې څوک کړله؟ میلمه دې وشړه. دې میلمه له ما 100 کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژنې، او جامه مې وله ورکړه، او جون مې ورکړی دی، او عزت مې ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه. زرې سړی ورپسې ولېږله، بوډا پیدا کې بوډۍ راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې، او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی، نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله، او تا یو ورځ مړی مې مشوره دې نه کو. وی ښه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به دله راځي، که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې یې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي، بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب غوبه روانې دي، او د پوزې نه هم قڼې روانې دي. او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه هم رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خوابین ته روان دی، او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمرې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی، 200 کالو نه عمر لږ غوندې پوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي. زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي،
د سره خو بنده کې ناستی دی نشي د بچی په د څه گزاره کوي د خزه به د سره څه گزاره کوي د سره به د محله او د قوم خلک څه گزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وبازم او ته ملک الموت وي یو نو ماله خو خدای اختیار را کوي وا خو دې ختم که کنه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي سا به دنه وباسئ نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني خوار سړی ته یېرېږي داسې څوک شته چې هغه وایي چې ماله مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي داسې شته چې څوک وایي ماله مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ کړه د ده دا مرګ مال راوله خدا زوی مې جوړ کا دغه چې ملک الموت راغی بوډۍ ته وایي وی سوال خود وی تاله راغلی یم چې ساه ده نه وباسمه وی روغ او رنځور پېژنې روغ او رنځور پېژنې ناجوړه مې زوی دی وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوق هم جوړ نه پېږې په ګپ هم نه پېږې نو مرګ څوک نه غواړي مرناک سړی یېرېږي زما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي نو چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه ومه داسې وخت پې تېر شوی دی ډوډۍ به نه وه خوراک به نو لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چاپېره تاو دي د صحابو خو باجیمه مرګ و مرګري ته تاو دي یو مرګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شې نو د حضور پاک سره به دې ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسې هلکه ګوره زما سلام به م وې هلکه زما سلام به م وې دا ته ګیر چاپېره تاو دی او دی جاړي مرګري ورته وایي ته جاړې ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب له روان یې خپل نږدې ملګري له روان یې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی و نو ټول صحابه ځان ته کېنول ټولو ته یو تقریر وکړه وی اے صحابو انی فرتن لکم ز ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زما ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زما ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته جاړي او صحابه ورته تو راته ناستي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام زما سلام او دی جاړي ورته ولې جاړي ابو هریره د مرګ نه یېرېږي وی او د مرګ نه یېرېږم مرګ نه ولې یېرېږي وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج له ځي څلوېښت ورځې پس یا میاشت پس یا شل ورځې پس به راشي او که لندن او امریکې ته لاړ نو یو دوه میاشتې پس کال پس به راشي او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي لیکن د مرګ په سفر چې کوم سړی تللی دی راغلی دی نه نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستره هم برابر کړی او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې ورننوځي نصیب یې پکې پیدا نه شي وردن نه روشي نه
او ډېر خلک وادو کی واده ځان له کوټه جوړه کی، ځان له کټ مزیدار کی، ځان له کوټه خشته کی، بنارسۍ پې ځان له ګیر چاپېره واچوي، لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاستم د هغې غریب نصیب نشي. دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ. د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ. څنګه سازش یې جوړ کړ؟ د حضور پاک دا عادت و د خوی مبارک و چې هغه به د هر چا تپوس کو، د دشمن به یې کو چې څوک به هم ناجوړه شو، خبر به شو، ورغې تپوس پې وکړه. د کافر دشمن د یهودي د بچي م کړی دی. مطلب دا دی چې اخلاق هم ښه دي، د ده زړه کې به لږ مینه پیدا شي، بغض به ختم شي، که خدای چې ته مسلمان کړي. ابو جهل یو سازش جوړ کړ چې دې خو د هر چا تپوس ته ځي، راشه ځان به ناجوړه کړم، لار کې به یو کیو کنو، دی به پکې وغورځي. نو په یو خاص انداز پکنه کې یو کوي وکناو چې ویښ کې جوړ کړی و، د پاسه تنګ کړی و، او په هغې دا سانګې مانګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې، خاورې پې د پاسه اچولې وې. چېرې دې کې به دې پرېوځي نو دې نه خو راوتې شي نه، ځکه چې څوک یې راوباسي خو په غاړه به ودرېږي، رسۍ به ښکته کړي، غاړه به غورځېږي، غاړه به غورځېږي. تر دې حده پورې که د روښکو څوک کوشش کوي نو دی به دومره خاورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي. چاته وی ورشه نبی علیہ السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړه دی. عمرو ابن هشام رسول الله مبارک دی انسان راغی سازش ته ګوره، اوس صاحب ابو جهل نه جوړې تپوس یې نه کوي، وبه وکړه. ور روان شو ډېر، هغه ته پته نه وه سمه لاره د خاوره پرته ده، لاندې سانګې دي او ډکې دي او کوې دي. خو چې ور نږدې شو جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته وویې الله رسوله واپس شه، سازش یې درته جوړ کړی دی، مخکې کوې دی. بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو. ابو جهل ته چاله وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپختانه وی دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغجن عقل تښتېدلی بیا هغه زر رامنډه کړې چې ودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې، خو چې څنګه یې راغر والا هغه خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرېوت. اوهو دا څه شو، اوس چې څوک ورځي څانګې لرکوي خاوره ور پرېوځي، هماغه چل په دو شو. خو که څوک ورځي چې راوباسو او قدم اخلي غاړه نړېږي، چې څوک ورځي راوباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په ده ور پرېوځي، خدای مو تباه که برباد شه، نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه، وجود مې ونښته، شا بیا څه چل وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څونه رحمدل دی، زړه کې څونه نرمي ده، وی زه یې راوباسم، دې د پاسه یې زه راوباسم، په اسانه یې راوباسم، او که زما خبره مني. ابو جهل ته چاله وی نبی علیه السلام خو داسې وی خو څه چې وی منم، خو مهرباني دې وکړي ما دې اوس وباسي، بل خو د اوښکو څه لاره نشته. نبی علیہ السلام مبارک راغی او د کوي د غاړې سره ودرېده، وی که ما د الله رسول منې او کلمې شهادت وعده را سره کوي د ایمان، بلکل دې راوباسم، بلکل زه چې زما دا ټول قوم مسلمان دی، خو مهرباني کوم یې بس مړه ما خو چې خپه ږدي په ما دغه راغورځېږي. معجزه د رسول الله وه، لاس یې ورښکته که او د لاس نه یې کلک ونیو او چک یې ورکړه او بار یې راوویست. چې بار یې راوویسته وی څنګه چل دی؟ یاره وی غټ جادوګر ده نه بل نشته دی، وی ته ډېر لوی جادوګر یې. بیا ونه منله، د خدای بېلارې به په لار نه که هزار نصیحتونه ورته وکړي، خو د خدای بېلاره به په لار نه شي رحمانه. هغه بس خدای بېلارې کړی و، په زړه یې غټ زنګ پروت و د کفر. نو ګوره چې کم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف وچلو، الله هغې کې خپله ګیر. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و، قارون یې نوم و، قارون. لکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي
چې خزانې یې دومره ډېرې وې المارۍ خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوعو هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به څونه او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به څونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې څونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا موږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویځندی هغه غونچک داسې ده او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې ویځاندو دا به د بادشاه په محل او مریانې څو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به یې څه کول دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل زمیندار غریبانان خو محتاج د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره و د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل او چې بیا به کله فصلونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې او مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1,00,000 شوې بله میاشت که دې را نه کړې 2,00,000 شوې بله کې 3,00,000 شوې بله کې 4,00,000 شوې دا به پې ختې دا پیسې به پې زیاتېدې او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمن شو حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو منافقو دړنه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو ظاهر کې به یې روجې هم نیولې ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکړي دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه ایمان هم راوړی دی بس مسلمانان دا ډېره ده که ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان دي مسلمان شوم نو ټیکس رانه وستلي مسلمان شوم نو تر باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګړې وړې وایي په ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا سخت طبیعت ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه کړ قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړي ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان لږ ورې نه غواړم قاري که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق نه غواړم مه کوه دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله ته روان دی نه به د سان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرئی یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین له روانې بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکړو د په دې مال کې د خدای حق ورنه کړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي
او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رنیمه زه ستا هغه مال مان زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اغا خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او گرم تخته برالی په شا به داغ ورکوي په مخه به داغ ورکوي په تندي به داغ ورکوي اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی یم او دا مال دې اخیستی دنیا کې دې خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل اوسکه دا عذاب مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو مونږ خو یو مالي زما مال زما مال زما مال رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک وي صحابه د الله رسوله داسې هېڅوک هم نشته د هر چا خپل خوښ دی د وارث یې نه دی خوښ د وارث مال څه کوم زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت له دی ولېږه او چې کم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی خو زه کم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لا زما دی هماله قبر کې پکارېږي زما دی د قیامت په ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه زما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر له رسی زما دی اما جنت ته رسی او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ دی او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویتبع المیت ثلاثه دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي مالو یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال یې څه شی دی مال یې کټ دی مال یې پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی یو مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی او دریم څه شی دی عمل ورسره دی دا درې څیزونه ورسره روان دی مال روان دی رشته دار دوستان دا روان دي عمل روان دی دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي مال هم ته واپس راغی غلام هم رایم ته راغی چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی پوزکې هم ته واپس راغی هغه تولی بالغ کې ورسره ایښود هغه هم ته واپس راغی هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل کم شی ورسره پاتې شو عمل موږ هغې ته نه ګورو موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال مال هغه دی چې تا آخرت ته ولېږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه په کوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوی کې پروتي اقا شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي او چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي نیک وخته څه ګند خورې الله وایي دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو
دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی، زموږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه موږ خورو. مال نه چې زکات ته ورکړه، لکه چې مرداره یې د کوې نه وویسته او کوې دې وزنځو او کوې صفا او پاک شو. خوره دغه پاک مال اوسه، دا به ستا وجود له فایده ورکوي. مونځ ته به دې شوقي، تلاوت ته به دې شوقي، دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي. نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم. ای قارونه ځان له نه غواړمه مه کوه، ګورې مه کوه، خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه. بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم، دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي. او چې کله بار به راووته او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل، نو خلکو به مسویلي کول. دومره مال، دومره مال، لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون. قارون ته چې کوم مال میلاو دی که داسې زما وې، خلکو به تمنا کوله. د دې وجې نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. وی که د چا بنګله دې ولیده مه ګوره ورته، که د چا لوی مکان دې ولیده مه ګوره، که د چا باغونه دولتونه کارخانې دې وکتل مخ دې واړوه د دنیا ډول دی. خدای ته ودرېږه چې الله سره کوم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی. مونږ خدای غرق کړو، بیا سازش ورته جوړ کو، بیا سکیم ورته جوړ کو. دا بنګلې ولې ده، دا موټرې ولې ده، دا کارخانه ولې ده، دا ځمکې ولې ده، دا قوم ولې ده، دا رورې ولې ده، دا خلک عزت ولې کوي، دا ښکلې ولې ده، دا بچي ولې دي. دا سازش بیا جوړوم زه ورته. دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کړم. او خدای به خبر نشي کنه، فرشتې به خبر نشي کنه. ولې قیامت خو منې نه، قبر خو منې نه، آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي. نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو. دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي، دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي، پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده. نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته. بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه، ټیکسونه ولې لګې. اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ. څنګه سازش جوړ کړه؟ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې، خشته وه، ښکلې وه، هغه یې راوسته. وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي، پیسې چې څومره غواړې زه در کوم. نو په پیسو خلک هر څه کوي، دولت دپاره او پیسو دپاره. جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته. وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو ټوټې ګډوډ شوي دي، زه یو خشته مجلس جوړوم، په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس، ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه. مونځ نه کوي، خلک دینداري نه کوي، خلک باغیان دي. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو. دا خو ډېره ښه خبره ده، جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې، یو لوی مجلس جوړ کړه. بني اسرائیل ټول راغوښتل. موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو، خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم. ښځې رالل، ماشومان، سړي رالل، لوی اجتماع او جلسه جوړه ده. موسی علیه السلام ته کرسی، منبر، هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه. خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي. موسی علیه السلام لګیا دی، خوشحاله دی. قارون تړنه دعاګانې خیږي، ښه کار وکړه، مونځ کوئ، روجې نیسئ، نیکی کوئ، زکاتونه ورکوئ، دا ګناه به نه کوئ، دا به نه کوئ. ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی، مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي. یو سړی لمسولې وپاڅېده، وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو، بالفرض انسان دی، تا له څه سزا وي؟ که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده. په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته، زما هم دغه سزا ده. خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه، هغه پاڅېده. بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه. ته د خدای پیغمبر یې، ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابط نه دي، ما سره تعلقات د زنا نه دي. خدای پاک
چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکه خپې نه پښو نه مې ځمکه وتښتوي بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي استاجیل ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو هم تپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه شو ته خو تا ته خو موږ پیغمبر وایو ته خو موږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجایز تعلقات دې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه 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 تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي وجني به دی او آخرت ته به دې لیږي په هغه ذات دی ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کې هم وایه ګډې وډې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد په رپېدو شو لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه نه خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ویم وی قارون پیسې راکړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړي دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامو دی به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل یو ځل زه هلک وم راکوټ وم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د جلاګانو ډمې مې وی ما سره ملګري وه هغې وې واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وته شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جلار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته وده شومه اډمه دا وارس چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کوم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا ده اډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه دیمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه قونج هلکه ورپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای کوي دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جینۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نو موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف د تو رسیږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی
ويردك بخير فلا راد لفضله او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف په یې هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي، لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کړي، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده، رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د دون عمل نشته چې په عمل ور ورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ور ورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نو ور ورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني بیا یا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه خیر دی، دې تکلیفاتو سره دې ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچ په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون له ورکه، ربه دا فایدې تیلی، الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دی خوښه اختیار مې درکړه، وی ښه، وی ځمکې راکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محل هم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وم ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا، وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په د خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محل هم لاړ، دولت هم لاړ، سره هم لاړ، سپین هم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی، صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. اچھا چا به لاسونه مګل، اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی اړه دی یخ شو، الله بالکل یخ شو. یعنې چغې درته وویلې معاف دی نه که، الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وي ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه نه نه، الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه، الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو، تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما به ښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلې. او سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو، او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای اواز دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو، د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی،
تندي باندې به دا مهر لګېدلی مهر قیامت ته دوه ټکو باندې دا سازش جوړ کړه مسلمان دی مړ کړه زه به بچ شم دنیا کې به بچ شې قبر کې به څه کې زه به بچ شم اخرت کې به څه کې او بچ کېدل نشته خبرې ښکاره کېږي پښتانه وي دیوالونه ملونه وي یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لاړ غریب اخوا سم مړ شو غریب خو لاړ اسم مړ شو هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که خو جنت ته په لنډه ور ورسېده لیکن تا ظالمه سونه او درد مور دی ولا سونه او درد د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي پلار دی ولا سونه او درد قوم دی ولا سونه او درد وای ظالمه د شلو 15,000 روپو دپاره یو 10,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غم اخته دی دا څو مړي وشو په دې څو ورځې کې پیسو دپاره بل څه دپاره مړکي بوزي او مړي کې او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي دا پته ولګي دی وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټېدی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه که د چې وړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کې دومره څادرونه ته تو کې دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک درنه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرم پټېدی نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ نه رسول الله دروغ وایي نه خدای دروغ وایي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو ځنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وایي نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کړو زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواج چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګېډې وتړي هغه ګېډې اوچت کي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ماته پته ده هغې هغه یو پړې غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړې کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارک یې خوږ شي جامې وشلېږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت که او په یو تیږه د پاسه کېښوده او پړې پته وتړو دې غاړه ودرېده چې دا پړې دا ګېډې په شا راوړو او پړې دې سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکه ورکړه دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډۍ بل خوا دی هغه پړې دی مری ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنځل کوي سپکې وي یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو زه کوي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي نو سازش خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد صحابه دې تپوس کی الله رسوله د ظالم دا مدد خو مونږ پیژنو د مظلوم دا مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکړم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی
ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغې نه منې کا نه 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 مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم تکړه شي راونیس هېڅ پته یې نه لګي مړه غیب یې کا پته به یې ونه لګي مړه لرې که ورکې که مخې نه یې خوا کا پته به یې ونه لګي اها پته به ونه لګي ستا به پته ولګي الله فرمای ولا یحیق المکر السیئ الا بأهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شه چې دا پیکړه ځان تا چو هغه وخت سره سوچ وکړه چې دا پیکړه زه بل ته نه اچومه دا پیکړه جوړوم بل له خدا به زما مری کې پرېږدي دا به زما د زوی مری کې پرېږدي دا به زما د پلار مری کې پرېږدي په دنیا کې به هم پرېږدي او په آخرت کې به پرېږدي دا خو موږ په سترګو ولیدل که سامري څوک سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګري به یې کول یو ښه عمل دی خلک کوي هر قسمه عملونه کوي زرګري به یې کول موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلو نه ځان سره واغېښتل او ته نو دوی یې څه کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله هغه واقع اوږده ده خو مختصر مونږ واده لرو مونږ کې خادي ده دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم ښځو وړو بیا ټولې نوکرۍ کولې ما له کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ موسی علیه السلام او قوم بچ شو او موسی علیه السلام تور ته لاړ غر ته لاړ الله پاک سره ملاقات ته لاړ او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله درکوم چې دا بین اسرائیل ژوند تیری کې د هغه قانون مطابق ژوند تیر کړي یو کتاب دله درکوم نو موسی علیه السلام هلته لاړ 10 ورځې یې هلته یو چله وویستله موږ ورته چله وایو دا فارسي له 50 څلوېښتو ته وایي دا خو 10 شوې اخره کې 40 شوي دي 10 ورځې الله ته عبادت وکړو 10 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه الله په هغې یو پوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه نور عبادت وکړه نو موسی علیه السلام 10 پې نورې ونیوې 40 یې پوره کړې فتم میقات ربه 40 یوما 40 ورځې پوره کړې دلته سامري دا منافق و څنګه قارون منافق و دا سامري منافق و منافقین خو شته د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین عبدالله ابن ابی او دا هغه ملګري د دنیا منافقینو مونځ به هم کوو رسول الله مبارک سره ظاهر کې به یې روجې هم نیولې خیراتونه به هم کول جهاد له به هم تلله جهاد د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي خو د اړه پیغمبر نه دی منلی په رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه دردولې دی لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خدای ورکړی دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو زوی سوچه مسلمانو راغی رسول الله مبارک ته وی زما پلار مړ دی وصیت یې کړی دی چې ما له به خپل کمیس راکوي ما به د پیغمبر په کمیس کې خښوی او جنازه به هم راباندې کوي نبی علیه السلام یې ډېره ښه ده ګوره منافق دی ظالم بچي څومره سپیره دی دومره خو منې چې د کمیس به ما له فایده راکړي جنازه به ماله فایده راکړي او زوی سوچه مسلمانو کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سر په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسوله پلار مې مړ شو کمیس وله راکړه حضور پاک به بالکل درکوم ولې که کمیس ولې ورکړه ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تره د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو نو کمیس یې نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تره عباس د کمیس ورکړی بدل ولا خلاصو کمیس یې ورکړه وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه جنازه تیاره شو رسول الله مبارک سره صحابو نه وایي جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر راغی قسم دی عمر هم ډېر لوی بادر انسان که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر وي خو د بچو خو بیړه خوږېږي که نه د بچو زړه خو بې دردېږي که نه خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي هسې که بد وی بیله ده خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و دو والله که ته روغ روځې
زما مړ پلار دی زما اړه دړ دی زما پلار پسې خبرې کې خو چې څنګه راځي ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیلې و لوی قوم یې ولاړ بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ورېرونه یې ولاړ دي رشته داران یې ولاړ دي لیکن عمر کې ایمان په چا جنازه د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا ځان کې ورځې نو چې دا تا پسې نه کېږي تا پسې نه دي لګولې رسول الله مبارک مسکی اخواشه خلی عني یا عمر اخواشه نه نرمه کوه جنازه په دې ظالم هغه پلان کې ورځ دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکې او جنازه پې کې نبی رسول اخواشه خلی عني اخواشه معنا عمر اخواشه وی نه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکو په جنازه اخره کې ورته وی خدای درته نه دی ویلې الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخم نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړې وی نه منې کړې وی تا ته نه دی ویلي چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم وی عمره که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیاته بخي زیات ولا وی دا خوښه عمر غوږ کې ورته پټ بیا وایي عمره زما په جنازه دې نه بخلي کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي ولکني اريد ان يسلم الف من قومه که خدای د دا قوم مسلمانان وایي به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که پړه کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي د هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کی او دا قوم خدای پاک مسلمانان کی دې د خاطره کوم واقعي همغسې وشو رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان نفاق الله ته دا مقصد واغشته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دینا پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږي او جنازه به نه کړي بس عمر خبره ټیک وه او حکمتن مونږ وی پرېږده خیر څومره ساده شي څومره خدای وشرمه عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړ یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شوه انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته خو موقع میلاو شوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن ارقم چې دا خبره مې واورېده تره ته مې وویل چې دا ته خو ده وویل تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوی رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم وخور ما نه دي ویلي تره مې راغی وی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګې ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف کې آیت نازل زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوښتم وی راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر نن پوری مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شي د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امنې کا ظالم منې کوې نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه